سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. کابل کې د دیني عالمانو غونډه سبا ته وځنډېدله. ولې ځنډېدلې ده؟ نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو لخوا دیني عالمانو جوړونکې غونډه چې تمه وه نن ترسره شي سبا پنجشنبې ته ځنډېدلې ده. خبریالان وایي چې یادې غونډې د ځنډولو له امله کابل ته د غونډې ځینو ګډونوالو پر وخت نه رسېدلو ښودل شوي دي. د ریاست الوزرا اداره مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي هم تایید کړې ده چې سبا پنجشنبې د عالمانو ستره غونډه پیل شي. نوموړي وایي موږ دوی ته دا امکان ورکړی چې دلته راشي او سره کښېني. دوی کولی شي په مختلفو مسلو خبرې وکړي، د اسلامي پوځ او د افغانستان خپلواکي په اړه، د ملي یووالي په اړه، اقتصاد مسایلو او دا چې زموږ ټولنه څنګه ښه کېدای شي. دغه غونډه د 3.5 دیني عالمانو په ګډون د 3 ورځو لپاره په کابل کې جوړیږي. د دې غونډې د جوړېدلو لپاره په کابل او شاوخوا ولایتونو کې ټینګ امنیت تدابیر نیول شوي هم دي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.